هر کور مکتب د نن زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون ویشتم لوسته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو له سل څخه تر زرو پورې د عددونو لیکل او لوستل دي. ګرانو زده کوونکو، د اول صنف د ریاضي په کتاب کې موږ تر سلو پورې د عددونو لیکل او لوستل زده کړل. نن به له سل څخه تر زر پورې د عددونو لیکل او لوستل زده کړو. ګلالیو زده کوونکو، تر نن یې وروسته چې بل هر عدد لیکل کیږي، هغه عدد به له دریو رقمونو څخه جوړ سوی وي چې له راسته طرف څخه یې اول رقم یې ویز، دوهم رقم یې لسیز او دریم رقم یې سلیز نومیږي. د مثال په توګه تر نن یې وروسته عدد سل دی. دا عدد درې رقمونه لري. لومړی صفر یې یویز نومیږي، دوهم صفر یې لسیز نومیږي او دریم رقم یې چې یو دی سلیز نومیږي. نو ویلای سو چې د سل په عدد کې صفر یویز، صفر لسیز او یو سلیز لرو. راځي چې یو سل یو عدد وګورو. دا عدد د یویز په خانه کې یو لري، د لسیز په خانه کې صفر او د سلیز په خانه کې هم یو لري. نو موږ وایو چې دا عدد یو سلو یو دی. اوس به یو بل عدد وګورو، یو سلو پنځه ویشت. دا عدد پنځه یویز، دوه لسیز او یو سلیز لري. د ویلو طریقه یې داسې ده چې اول به غټ عدد چې سلیز دی هغه یادوو، وروسته لسیز او یویز په ګډ شکل ورسره یادوو. لکه پورته عدد داسې وایو: یو سلو پنځه ویشت. راځي چې د سلیز په خانه کې د یو پر ځای دوه ولیکو، لکه 215. تاسې وینئ چې د سلیز په خانه کې دوه لیکلي دي. نو موږ وایو چې 200 تر 200 یادولو وروسته پاته عدد چې 15 دی هغه یادوو. نو ټول عدد داسې وایو چې 215. په دې طریقه موږ د سلیز خانې هر عدد تغیرولی سو. راځي چې له یوه څخه تر 9 پورې د سلیز خانو عددونه تغیر کړو او ویل ولو: 100 200 300 400 500 600 700 800 او 900. او که د 9 پر ځای په سلیز خانه کې لس ولیکو، زر ورڅخه جوړیږي. دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به د یویز، لسیز او سلیز مرتبې په تفصیل سره وپیژنو. په مخه مو ښه.